غربت او رکشه تای لوبه پوکاله کړی دی زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړی دی زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړی دی غربت او رکشه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن لیدونکو، نن همغه دروازې ته ولاړ یو. کومه دروازه چې د یوې کارخانې ده. په دا کارخانه کې یو کورنۍ ژوند کوي چې دوی حال موږ څه موده وړاندې له تاسو شریک کړی و. نو الحمدلله زموږ وروڼو چې خارج کې دي کومک یې کړی، هغه کومک موږ تر دغې کورنۍ راوړی. هغه کومک موږ په دغه یو جوړه موږ پرې کړې، هغې کې موږ پټ کړلو. د دوی احساس راغی، دوی ته موږ وایو چې کومک نه دی شوی، چې دوی هغه احساس چې دی، دوی هغه هیله چې دی، هغه له تاسو سره شریکوو. موږ سره اوسئ، موږ د هیل ته جنگ هم تر ستوني راوستلی، جنگ هم تر ستوني راوستلی، د سولې چیغې مو د چملو یو واړه کړي دي زما د ګران. السلام علیکم. مور ستړې مه شئ، ستړې مه شئ، جوړه یې خیر یې، ښه ده، ښه جوړه یې. اجازه ده موږ راشو داخل ده. غربت او رکشه تای لوبه پوکاله کړی دی زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړی دی زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړی دی. د زندګۍ نه لاس په سر ګرځي پور زور چې نه ګرځي پور زور چې د زندګۍ نه لاس په سر ګرځي پور زور چې نه ګرځي پور زور چې نه ګرځي. هو وایا تای څکانې په ژوندانه موږ خو تاسو نه چې ولاړو بیا ولاړو پسې چا کومک ونه کړلو، دغسې موږ بېرته راغللو. فقط دغه یوه جوړه مې درته راوړله چې تا دغه ژمی ګرم به تېر شي. صحیح ده. اوس به څه کوو؟ چا کومک ونه کړو، دا به څه کېږي؟ پوکاله کړی دی زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړی دی زما د ګران وطن. الله پاک ډېر غفور رحیم ده. زما ورور شرف مې ولیدله چې چا ته یې وکړله، هغه الله ته یې وکړله چې د اسمان او مځکې پیدا کړي دي. په رښتیا چې دوی څه ټوله الله شته. دغه شپه ورځ دغه سبا کېږي، دا تېرېږي. په دې شپه ورځ چې موږ نه امتحان اخیستل کېږي چې موږ ښه کوو که بد. راځئ چې ښه وکړو، راځئ چې هغه دنیا ته ښه یوسو. لکه ډېر خلک چې موږ په څنګ کې مخکې شتون درلودو، خو اوس نشته، یوازې هغه ښه او بد یې پاتې دي. شاید تاسې هم دغسې ملګري دوستان در سره وو، اوس په دغې نړۍ کې نشته، د دغې نړۍ سترګې پټې کړي دي. ښه، دغه جوړه وګوره، دا دې خوښېږي؟ وګوره دغه جوړه در واخله، وګوره دغه راوباسه، ښه نه راوباسه. ګران وطن په ګران ولس دې څه کړی دی غربت او رکشه تای لوبې پوکاله کړی دی. دا خو پیسې پکې پیدا شوې. دا وشمېره، دا څو روپۍ ته وشمېره، دغه وشمېره. خدای پاک مهربانه دی که نه؟ ما وګوره، الله پاک غفور رحیم دی. وشمېره، دا څو روپۍ دي؟ وشمېره ته وشمېره، 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 وشمېره که نه؟ وشمېره، دې ته وشمېره، ما راکړه، ما ته راکړه، دې ته وشمېره. ما ښه، دا به زه درته وشمېرم. صحیح په ناس د وږو افغانانو لیکړه، په ناس د وږو افغانانو لیکړه، حساب کېږي کچا بد او کچا ښه کړی دی زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړی دی زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړی دی. غربت او رکشه تای لوبه پوکاله کړی دی زما د ګران وطن په ګران ولس دې
دا د 652 دي 600 دا 40,600 افغانۍ شوي صحیح ده ها دغه باندې څه کوي ها کور سامان پر وړي پر وړي دې باندې کور سودا راوړي وړي راوړي کور کې وړه نشته بیکاري ده غربت دی په افغانستان کې دا هغه خلک دي چې الله پاک ته ډېر نږدې دي موږ تل کوشش کوو چې دوی سره داسې خبرې وکړو چې دوی په شونډو باندې موږ مسکا راولو دوی خوشحاله کړو دا هغه خلک دي چې الله پاک ته ډېر نږدې دي دې سره 4,600 افغانۍ کومک شوی و ټول دغه موږ دغه ورور ته وسپارلو دا مې خپلې مور ته ورکړي چې دا یې معذوره دی ولس دې څه کړي دي ما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړي دي غربت او رکشه تای لوبې په کاله کړي دي زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړي دي دا د خپلې مور ته ورکړه قدرمن لیدونکو دا هغه خلک دي چې الله پاک ته ډېر نږدې دي دې سره مکمل 4,600 افغانۍ کومک وشو چې هغه 4,600 افغانۍ هغه د خپلې مور جانې ته یې وسپارلې دا یې معذوره دی مور یې دغه 4,600 افغانۍ دي دا ځینې وروڼه چې خارج کې دي هغې کومک کړی و پورې ودان الله پاک دې پوره اجرونه درکړي دا هغه خلک دي چې الله پاک ته ډېر نږدې دي د دوی خبرې الله پاک اوري دوی صادقه خلک دي دوی په زړونو کې څه نه لري نو دوی دعا یې حتما قبلېږي انشاءالله چې هره دعا درته وکړي قبلېږي به امین مور یې څه درلودل اوس وخت کې تاسې ولا نه مو دا ورسره وتلی ما ته باندې بل خبره پرستی کې خلته راټول ولا ته په ځای کې دا کوي څنګه بيټي مې راوړې بل نو کور ولا کله نه بل ګړو هغه شګارې ما نه راکړه ورته څنګه راځي ولا او راته نه لاله راوړه ها ولا کې ګټه مې څنګه نه څنګه خدای مې ربانه مور مې داسې کدي ګټه څوک نه لرو داسې الله پاک لرو چې هغه هر څه انسان ته ورکوي نو بشیر په کنه کې من جوړ مې ته پاک ډېر دې ته خوشاله یې ته د ځان باندې واچو ولا غسي دا جوړه دی وشول مور دغه امانت چې موږ تر تاسو ورسولو مسالات وکړي تاسو په دغه وکي برکت درته واچوي ان شاء الله موږ بیا هم در سره یو بیا هم کومک در سره کوو ځکه چې تاسو هغه خلک چې څوک د ګټې وټې نه لرئ نو په یوه کارخانه کې ژوند کوئ نو ان شاء الله موږ در سره یې مورئ خدای پاک غفور رحیم دی ان شاء الله زما ورور جوړې ته خوشحاله دی لاس پې وهي چې پوست او کلک دی الله دې بس خوشحاله لره قدرمن لیدونکو دغه خپرونه په همدغه ځای پای ته رسوو تر بله دا چې خپرونه چې بیا ستاسې په درانه خدمت کې حاضرېږو تر هغې درنه اجازه غواړو خدای په امان خدای په امان یو ورځ به له دغه دنیا نه هم خدای په امان یې اخلو لکه څنګه چې موږ دغه خپرونه نه اخلو دغه دنیا ختمېدونکې دی غربت تا ډېر زوروالی جنگ هم تر ستوني راوستلی جنگ هم تر ستوني راوستلی غربت تا ډېر زوروالی جنگ هم تر ستوني راوستلی جنگ هم تر ستوني راوستلی د سولې چیغې مو د چملو یو واړه کړي دي زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړي دي زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړي دي غربت او رکشه تای لوبې په کاله کړي دي زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړي دي زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړي دي د زندګۍ نه لاس په سر ګرځي پور زور چې نه ګرځي پور زور چې نه ګرځي د زندګۍ نه لاس په سر ګرځي پور زور چې نه ګرځي پور زور چې